د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، د ننګرهار ولایت محترم والی الحاج ملا محمد نعیم آخوند، د ریاست الوزراء ځانګړي استازي حاجي لعل محمد آخوند او یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو د ننګرهار ولایت د مومند درې ولسوالۍ اړوند د باسول په سیمه کې د سیند د هغې برخې څخه تېره ورځ لیدنه وکړه چې څه موده مخکې پکې کښتۍ ډوبه شوې وه. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د یاد وزارت تخنیکي ټیم ته لارښوونه وکړه چې په یاده سیمه کې د تر سروې او براورد وروسته د یوه پایه کیبلي پل د رغولو په اړه لازم اقدامات وکړي تر څو هیوادوالو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي او د دا ډول پیښو مخنیوی وشي. د یادونې وړ ده په ننګرهار ولایت کې د مومند درې ولسوالۍ اړوند د باسول په سیمه کې یوه اونۍ وړاندې یوه کښتۍ په سیند کې ډوبه شوې وه او یو شمېر هیوادوال پکې په شهادت رسېدلي وو. نو په همدې اساس ټولګټو وزارت د هیوادوالو د خوندي تګ راتګ لپاره په یاده سیمه کې یو پایه کیبلي پل رغوي چې دغه پل به د یادې ولسوالۍ څو کلي د جلال آباد تورخم لوی لارې سره ونښلوي. دغه راز د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر او ورسره مل پلاوي په دغه سفر کې د ژیړي بابا له پل څخه هم لیدنه وکړه.